پاکستان لپاره بل بد خبر. د امریکا د ملي امنیت سلاکارانو د پاکستان په اړه څه غوښتي دي، پاکستان څنګه له سخت حالت سره مخ دی، جزئیات په ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مشئ. ماک ماسټر وایي پاکستان سره د دوه مخیتوب په خاطر باید هیڅ مرسته ونشي. د امریکا د ملي امنیت پخوانی سلاکار ماک ماسټر د کانګرس له غړو غوښتي دې ته په پام چې پاکستان دوه مخي پالیسي لرله، د هیواد ته نور باید هیڅ مرسته ورنه کړي. متقاعد جنرال ماک ماسټر چې د ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ په موده کې د امریکا د ملي امنیت سلاکار وو، د افغانستان په اړه د کانګرس د کمیټې سوال او جواب په غونډه کې ویلي امریکا ته پکار ده چې په اګست کې د کابل له سقوط وروسته د پاکستان صدر اعظم د خپلو ځینو ژمنو په خاطر مسؤل وګڼي. د ده په باور باید پاکستان ته هیڅ ډول مرسته ورنه کړای شي، ځکه چې دغه هیواد په تیرو 20 کلونو کې هم له امریکا سره متحد و او هم یې د ترهګرو د ډلو ملاتړ کاوه. د چې د کانګرس د بهرني اړیکو په کمیټه کې خبرې کولې، د یوې پوښتنې په ځواب کې دا نظر ښه وباله چې له پاکستان څخه باید له ناټو د باندې د لوی متحد نوم واخیستل شي. بل پلو ضمیر کابلوف وایي د مسکو غونډه کې به د اسلامي امارت استازي هم برخه واخلي. د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استازي ضمیر کابلوف ویلي چې د افغانستان په اړه د اکتوبر میاشت کې جوړیدونکي ناستې د طالبان هم بلل شوي دي. هغه زیاته کړې چې د افغانستان د اوسني حکومت پلاوی به هم په یاده ناسته کې ګډون وکړي، خو نوموړي د یاد پلاوي په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. کومه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.